انسان چې کله د منزل ور داخليږي په دې وخت کې د خپل زړه ته وګوره چې ایستا د حضرت رب العالمین سره یقیني پرابطه کې ده کنه اسی هغه دنیوي عربي مسله ده چې ولاړم د امام پسې او زړه مې ده په پټي کې ولاړم د امام پسې زړه مې ده په دکانداري کې ولاړم د امام پسې او زړه مې د دنیا په یو بل کار کې دا به نه منل کېږي امام ابن قیم رحمه الله هغه فرمایي د دوه مقاماتو کې سړی د رب العالمین په وړاندې ودرېږي یو چې کله په ورځ د قیامت د محشر په ډګر باندې موږ د الله مخې له ودرېږو او دویم د خپل منځ له که تا مانځه کې داسې کیفیت برابر کې چې الله ستا مخې له زه ولاړ یم دا منځ دې قبلېږي والا کې دا ګوره د سره قبول هم نه دی عاملة ناصبه الله عز وجل فرمایي ټول انسانان بندگان دي مؤمنان دي ځان له مؤمنان وایي ځانونه ستړي کړي دي عمل کړي دی او ځان ستړی کړي دی تصلا نار حامیه بیا به هم ګرم وره د انسانان شي هلته به ورشي معاذ بن جبل به ځکه ویلي وکله چې انسان منځ کې د ښي طرف او چپ طرف سړی وپېژندو فلا صلات له صحابي فرمایي د سره د دې انسان منځونه شو حسن بصري فرمایي چې تبتل دا منځ برباد دي ابن سیرین فرمایي چې په همدې مانځه به دا سړی جهنم له ورځي او سعید ابن جبیر فرمایي 40 کاله مې منځ کړی دی وی والله په بالله ښي طرف او چپ طرف سړی ما پېژندلی دی چې دا لا پکې څوک دی او دا لا پکې څوک دی او ما ته پکې کوم حسابونه کوو مونځ مې وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مانځه باندې مشکلات الله سره شریکول او حلول به انبیاء شریکول او حلول به زما ته مانځه کوم کیفیت وی ګورئ د سینه چې سړی دی به طور مثال هغه کینسر تکلیف لري او دا وایي چې زه په کیسه کې نه یم جوړ یم هغه د کورونا تکلیف لري لکه دا موجوده وخت کې او دا وایي چې زه په کیسه کې نه یم جوړ یم دا سړی د هلاکت په طرف باندې روان دی ته وګوره چې ته مونځ کوي ایا خشوع پکې شته بې ځایه حرکتونه پکې کوي که نه کوي زما ته په کورنۍ کې دغه شان زنانه چې د هغوی منځونو کیفیتونه برابر دي که نه دي برابر زما ته د طلابو د شاګردانو د منځه کیفیت برابر دی که نه دی برابر زما ته د مقتدیانو د منځه کیفیت برابر دی که نه دی برابر که برابر یې په بها والا که چېرته نه دا زړه ځان له ایسته لرې که